السلام علیکم. ستړي مشئ. د متخصصي ناول درنو مینوالو، هیله لرم چې تاسې ټول به ښه اوسئ او د ژوند په ټولو ناخوالو به برلاسي وئ. تاسې په تیر کې د دغه ناول دریمه برخه اورېدلې وه او د دریمې برخې په پای کې تاسې اورېدلي وو چې متخصص له خیبر څخه پوښتنه وکړه څو ورونه او څو خویندې لرئ. بیا خیبر ورته وویل چې موږ 4 ورونه یو او 3 خویندې. متخصص ماشاءالله وویل او بیا یې وویل چې موږ بیا 4 خویندې او 3 ورونه یو. بالاخره متخصص له خیبره مننه وکړه او اجازه یې ورڅخه واخیستل او د خپل واټ په لور روانه شوله. تر دې ځایه تاسې په تېره برخه کې اورېدلي وه. دا چې له دې وروسته څه کېږي ملتیا مې وکړئ. خیبر وایي داسې نه وه چې ما له متخصصې ښکلې نجونې نه وې لیدلې، خو د متخصصې متاثره کېدل زما تر وسې پورته خبره وه. اوس نو خبره د ګرانښت او زړه بایللو رسېدلې وه. عموم کې زه د ښځینهو سره زیات بلد وم او د دوی سره ورځني اړیکې لارې چارې راته عادي وي، ځکه چې ډېری وخت مې ورسره شریک کارونه، عملیاتونه او دندې کړي وي. متخصصه اولنۍ نجلۍ وه چې زه د داسې حالات سره مخ کړم. اوس راته بغیر د متخصصې د نړۍ ټولې چارې بې خونده او پیکه دي. غواړم هره لحظه د متخصصې سره اوسم. په هر صورت بېګا مې نوکریوالي هم کړې وه. نن شپې ته رخصت وم. د اطاق مې شیان راواخیستل. د کور په طرف روان شوم. کور ته ورسېدم. څو شېبې د مور سره کېناستم او بیا خپل اطاق ته لاړم. موبایل مې راواخیستی. د یو متخصصې شماره مې راواړوله او د زما زړه په نوم مې ثبت کړه. لاړم واټساپ ته څو ملګرو مسیجونه کړي وو. هغه مې ور ځواب کړل. بیا مې د یو ملګري د نوم لټون وکړ. څه ګورم چې د متخصص شماره هم واټساپ لري. دا نو هغه زموږ په اصطلاح په مستو کې غوړي وه. بس د ملګرو لټون پاتې شو. د متخصصې د واټساپ پروفایل ته لاړم. د پروفایل پر عکس دغه جمله لیکلې وه: داسې څوک ولرئ چې هر اوښکه مو درک کړي. دې جملې ته په فکر کې شوم. آیا متخصصه به داسې څوک لري؟ که یې لري څوک به وي؟ خو خیر، د ډاډګرنې خبره د متخصصې د واټساپ پیدا کول او داسې لکه ټول جهان مې چې موندلی وي. خورکۍ مې چای راوړ. ویلې شپه دې ښه تېره شوه. ما ویل شکر ښه وه. ته ښوونځي ته تللی وې؟ ویلې هو تللی وم. ما ویل درسونه مو څنګه دي؟ ویلې ډېر ښه دي. ما ویل که څه ته دې اړتیا پېښېدله په ځان سخته تېره نه کړي راته وایه. ویلې سمه ده او د اطاقه ووته. ما بیرته د متخصصې واټساپ ته پناه یوړه. بار بار یې شماره او د پروفایل عکس ګورم. رښتیا د واټساپ د پروفایل نوم یې معصومه ډاکټره ورکړې وه. بالکل ورسره دغه نوم جوړ وه. لاړم. ما هم د واټساپ پروفایل ته عکس ور بدل کړ او په پروفایل مې لاندې جمله ولیکله: ټول انسانان ښکلي دي خو بعضې بیخي ځانګړي وي. د متخصصې واټساپ افلاین او تقریبا 15 ساعته مخکې اف شوې وه. شپه شوه. په نړۍ د آرام او سکون څادر خپور شو. یوټیوب ته لاړم او هلته مې دغه زمزمه را ډاونلوډ کړه: ستا هر قدم ته چې نظر په لار غوړېږي زما، په ځان مې شک شي چې مین دې کړمه. ته چې د ورای شي ښکاره زړګی تر زیږي زما، په ځان مې شک شي چې مین دې کړمه. دا زمزمه مې بار بار اورېدله. بیا د متخصصه واټساپ پروفایل ته لاړم. څه ګورم چې آنلاین هم ده. بس نو اوس زه یوازې د متخصصې د واټساپ لیدل او تصور ملګری یم. هره خوا او هره طرف متخصصه ده. لکه په دې جهان چې بل هیڅ کوم څه شتون نه لري. سل او زر فکرونه کوم. د متخصصې پرمختللې زندګي او زما عادي ژوند د کومې مقایسې وړ دی. د عمر باید ذهن ته راغی. نه چې د ملنګو د خانانو سره کلي، چېرته عزیز خان، چېرته ملنګ عبدالرحمن. خو رښتیا چې مینه ړنده وي. دا ټول څه مې هېر کړي وه. یوازې د متخصصې مینه وه. شپه تر نیمایي رسېدلې وه. لاړم. د فیسبوک په وال مې لاندې لنډ پوسټ وکړ او د واټساپ په سټوري مې هم خپره کړه: په ځان مین خلک ویده دي، په بل مین خلکو ته نه ورځي خوبونه. څو دقیقې وروسته د واټساپ په سټوري ریپلی راغله او لیکلي وه: تا خو ویل چې مطالعه مې بې خوبه کوي. د واټساپ د سټورۍ په جهان خو نورې کیسې دي. د دې جملې په اخر کې د خندا سټیکر هم لګولی وه. په سټوري ریپلی متخصصې کړې وه. بس حق حیران پاتې شوم چې اوس څه ځواب ورکړم. پروت وم خو راپورته شم. په خپل ځای کېناستم. زه څه خبر وم چې د واټساپ سټوري به متخصصه هم ګوري. مجبور وم چې ځواب هم ورته ولیکم.
د متخصص ریپلای بې ځوابه پرېښودل هم ممکن نه وه، خو څه ورته ولیکم، څه ځواب ورکړم. که مې بیرته سټوري ختمولی بیا هم مناسبه نه وه. بس 20,000 زړونه مې یو ځای کړل، په ځواب لیکل وخته شوم. وبخښئ اغلې، هسې لنډۍ خوند راکړ. د فیسبوک مې را کاپي کړه، دلته مې سټوري ته پورته کړه. شیبه وروسته یې میسج وکوت، لیکلي وه: وبخښه شوخي مې وکړه، هسې مې په سټورۍ سترګې ولګېدې. ما ویل چې زموږ د عملیات خونې ډاکټر ولې تر دې ناوخته ویښ دی. ځواب مې ورکړ: نن چې د روغتون راغلم ماښام ویده شوی وم، اوس د خوب را پورته شوم. زما میسج ته یې د خندا سټیکر ورکړ او ویې لیکل: ستا د خوب او مطالعې وختونه خو رښتیا هم ګډوډ دي. میسج ته مې د خندا سټیکر ورکړ او ومې لیکل: ماښام ناڅاپي ویده شوی وم، نو خوب مې ډېر کړی، ممکن د دې وجې راویښ شوی وم. میسج ته یې د ګوډ سټیکر ورکړ. بیا یې ولیکل: هغه د خیرات خبره نشي، یو کس بل ته ویلي و چې هر خیرات کې دې وینم. وایي دوهم کس ورته ویلي و چې ما وینو نو ته هم هر خیرات کې موجود وي. نو زه هم وایم چې ته ناوخته آنلاین یې، و زما نه ونه پوښتې چې ته ولې ویښه یې. ما ورته ولیکل چې نه داسې نه وایم، ممکن ته به نوکریواله یې. ویې لیکل: هو نن شپه نوکري یم، لږ مخکې و ناروغ ته پورته شوم، دوباره خوب نه راتله. ریپلای مې ورکړه: ثوابونه مو نصیب شه او د ناروغانو دعاوې برکتونه مو نور هم په تبابت پورې شه. ویې لیکل: امین ستاسې سره، مګر دا راته ووایي چې شعرونه او لنډۍ دې هم خوښیږي که نه. ورته ومې لیکل: زما د خوښې برخه ادبیات دي او ډېر مې خوښیږي. لیکلي وه: ډېر ښه، زه خپله هم د ادبیاتو سرسخت مینهواله یم او ګڼ ادبي کتابونه هم لرم. ومې لیکل: د طبابت سره د ادب برخه خورا خوند کوي. ویلې: هو رښتیا، خو کاش ما هم لیکلی شوی. ما وایي که کوشش وکړي ممکن د هر چا ښه لیکل وکړی شي. ویې لیکل: خیر، اوس به د نورو په لوستلو قناعت وکړو، راتلونکي کې به ګورو. رښتیا ناوخته دی، ته ویده شه، ښه شپه ولري. اوف، د اخري میسج هیڅ خوند ونه کړ. نه مې ویلی شول چې لږه ودرېږه، بس مجبوري وه. ما هم ولیکل چې ښه شپه ولري. اوس دې نو ما ته ښه خوب راشي. د متخصص هر میسج بار بار ګورم، زه یم او د وټساپ کتل دي. شپه تر نیمایي هم واوښته، خو زما خوب داسې ورک دی لکه په خزان کې چې ګلان لټوي. لنډه یې دا چې شپه په ویښه تېره شوه. سخته دلته وه چې سهار پوهنتون ته تلم او د هغه ځایه روغتون ته. فیصله مې وکړه چې نن پوهنتون ته نه ځم، باید تر 12 بجو خوب وکړم تر څو روغتون ته یو څه منظم لاړ شم. نه پوهېږم څو بجې به ویده شوی وم، خو چې راپورته شوم پوره 12 بجې وې. ژر مې ځان تیار کړ، د روغتون په طرف روان شوم. روغتون ته ورسېدم، لباس مې بدل کړ او دوهم نوکریوال مې هم رخصت کړ. د عملیات خونې مخې ته راووتم. د ښځینه وارډ څخه یوه نرس را روانه وه چې څنګه راورسېده سلام یې وکړ او زیاته یې کړه: ډاکټر یې تا پسې راولېږلم. ویلي: ته وګوره که راغلی وي یو عملیات لرو. ما ویل: زه تیار یم او هم دلته یم. نرس روانه شوه او زه عملیات خونې ته دننه شوم. د څه انتظار وروسته د عملیات خونې په دروازه متخصصه راننوته. شاته درې غبرګې نرسانې ورپسې روانې وي، لکه ولسمشر پسې چې ځانګړي ساتونکي روان وي. لا زما خواته رسېدلې نه وه چې ویې ویل: فکر کوم زموږ د روغتون ډاکټران د موبایل اوچتولو او یا میسج ځوابولو عادت هم نه لري. سلام یې وکړ او ومې ویل: په خیر راغلې اغلې، زه پوه نه شوم. د ګل پاڼو پستې شونډې بوڅې کړې، سترګې په دیوال لګېدلې سټیکر ته پورته کړې او زیاته یې کړه: وټساپ ته مې د عملیاتي ناروغ په اړه میسج درته وکړ، ځواب یې نه و. بیا مې لږ مخکې زنګ وکړ، خو چا ځواب را نه کړ. جیب ته مې لاس کړ، خو موبایل را سره نه و. ژر اتاق ته لاړم، هلته هم نه و. پوه شوم چې موبایل مې کور کې پرېښی. په بیړه راووتم، د متخصصې مې بښنه وغوښته. ما ویل: موبایل کور کې راڅخه پاتې شوی دی. بیا هم وبخښه. متخصص غلی وه. لږه شیبه وروسته یې وویل: سخته غوسه راځي چې څوک موبایل یا میسج ته ځواب را نه کړي. څو ځلې مې بښنه وغوښته. متخصص نرګسي سترګې راپورته کړي او زیاته یې کړه: خیر پروا نه کوي، بل ځل یې داسې ونه کړي. ما وویل: هیڅکله به بیا داسې سنګینه غلطي تکرار نه کړم. سترګې نرسې ته ورکږې کړې وې. ویلې: ناروغ راوړئ چې ژر یې کار خلاص کړو. 2 نرسې د عملیات خونې ووتې تر څو ناروغ راوړي. متخصص موبایل راواخیست، پر سکرین روښانه ساعت ته یې وکتل، بیرته یې کېښود. زه نو ګونګی یم، دومره غټه غلطي مې کړې چې د جبران لارې نه درلوده. شیبه وروسته یې وویل: پوهنتون ته تللی وې؟ اوس نو ګیر شوی وم. که مې ویلی وای چې هو، نو سوال پیدا کېدی چې موبایل څنګه کور کې پاتې شو.
په بنده ژبه مې وویل ناغلی نن پوهنتون ته نه وم تللی. ویې خندل ښه کله کله باید چې وګیرو ته هم وخت ورکړل شي. هر وخت پوهنتون ته تګ هم ښه نه وي. اوس یې بیخي خجالته کړم نه پوهېدم څه ووایم. تر هغې بیا وویل ښکلې لنډۍ دې سټوري کړې وه زما هم خوښه شوه. هیڅ ځواب مې نه درلود بس ګونګی ولاړ وم. د عملیات خونې د دروازې کړنګ شو. نرسو ناروغ را دننه کړ. 2 نمبر عملیات خونې ته یې ننویست. متخصص یې وویل ته دې کار پیل کړه. زه لاړم د بېهوشۍ دوا مې ناروغ ته ورکړه خو چندان په خپل حالات نه وم. متخصص عملیات پیل کړل. څو شېبې وروسته عملیات ترسره شول. 2 نرسو ناروغ ریکوري ته روان کړ. متخصصه د تل په څېر د لاسونو مینځلو وروسته د 2مې عملیات خونې مخې ته راووته. خوله مې خبرو ته جوړوله چې متخصص یې وویل خبره نن دې هم وضعیت ښه نه وه. فکر کوم د کومې ستونزې سره مخ یې. زه ستا پر ژوند او کړنو کار نه لرم خو ځوان یې تکړه یې ټوله توجه دې درسونو او دندې ته وکړه. ومې ویل هغه هیڅ ستونزه نه لرم. انسان نیمګړی دی. انشاءالله بیا به داسې نه وم. که رښتیا ووایم دا څه وخت د بېخوبۍ سره مخ یم. متخصص راغبرګه کړه بېخوبي هم سبب لري. د سبب په لټه شه. بعضې عادي ستونزې هم لوی بدمرغۍ پیدا کوي. ما ویل سمه ده غلې همداسې به وکړم. متخصص رخصت واخیست او د عملیات خونې ووته. تر هغې د ریکوري 2 نرسانې هم راوګرځېدې. یوې ما ته وویل ما هم وټساپ ته میسج درته کړی چې لاړې ویې ګوره. ما ویل سمه ده ګورم یې. عموم کې زه د نرسو سره بلد وم. د بعضو سره مې دوستانه روابط لرل. دغه نرسه زلا نومېده. موږ ډېرې ښې اړیکې درلودې. نرسانې هم د عملیات خونې ووتې. لاړم اطاق ته. د متخصص پر ننني چلند او خپلې غلطۍ مې فکر شو. رقم خبرې زړه ته راتلې. نه پوهېدم څه روان دي. ناڅاپي مې وویل متخصصې ته څه خبره یې د دې ناخوالو لامل خو ته یې. حیران دي ته وم چې موبایل څنګه راڅخه کور کې پاتې شو یا مې ولې په دې دومره لار ورفکر شوی نه دی. خیر د رخصتۍ وخت شو. زه نن هم نوکري نه وم. مسلسل مې 2 شپې رخصت درلود مګر د ورځې بهر ډاکټر تر مازدیګره موجود و. د نوي رئیس پر راتګ باید هر کس تر مازدیګره په روغتون کې موجود وای. د مازدیګر وروسته به نوکریوال پاتې کېده او نور به کورونو ته تلل. لباس مې بدل کړ او د ښار په طرف روان شوم. بیخي ګنګس وم. پخوا به چې د روغتون راووتم د بعضو ملګرو خواته به ورتلم خو دا څو ورځې مستقیم کور ته راتلم. نن هم کور ته راغلم. د کور په انګړ کې مې خورکۍ ولاړه وه. ستړي مشي یې راکړه او ویې ویل لالا موبایل در څخه کور کې پاتې شوی. زنګونه ورته راتلل. ما ویل هو رانه هېر شوی وه خو چېرته دې ایښودلی دی. ویلې هلته ستا په اطاق کې مې چارج ته اچولی. لاړم د مور سره کېناستم. مور مې ویل زویه دا څو ورځې بدل شوی یې. هېڅ د کور د غړو سره نه کښېني. ژر خپل اطاق ته تښتي. ما ویل مورکۍ هیڅ بدل شوی نه یم. امتحانونه مې دي. د هغې لپاره مطالعې ته ژر اطاق ته ځم. مورګانې صادقې وي. ژر باور کوي. ویلې سمه ده چې ښه یې. نور دې درسونه وګوره ورځه. لاړم اطاق ته. په بیړه مې موبایل راواخیستی. اول مې د متخصص میسج وکوت. لیکلي وه. بیا لاړم راغلي زنګونو ته چې یو مسکال د متخصص پکې پروت وه. تر دې بې پروایي مې وکړه چې بدون د متخصص د زنګ او میسج مې نور زنګونو او میسجونو ته هیڅ پام ونه کړ. د متخصص میسج ته ورغلم. په ریپلای کې مې ورته د بخښنې سټیکر کېښود خو متخصص آفلاین وه. بیا مې د نرسې میسج وکوت. لیکلي وه اول د هیچا په کار نه وي چې ما لالی کړې قافلې درپسې ځینه. د نرسې لنډۍ هم حیران کړم چې دا یې په کومه معنا را لیږلي. ما او نرسې به ډېر وخت په عمومي موضوعاتو چټ سره کولو. ټوکې ټکالې یا نور. خو نرسه هم آفلاین وه. ګنګس وم. بالښته مې تکیه ووهله. چون بې خوبه هم وم. بیا ویده شوی وم. د دروازې په ټکا پسې راویښ شوم. خور مې غږونه کول چې ډوډۍ ته راځه. د ماښام لمونځ مې هم قضا کړی وه. چندان په سور نه وم. لاړم اودس مې تازه کړ او د مور اطاق ته ورغلم. ډوډۍ مې وخوړه. یو څه وخت د خویندو ورونو سره کېناستم خو فکر مې متخصص سره وه. د پورته کېدو پلمه مې لټوله. خیر راغلم اطاق ته. اول مې د ماسخوتن لمونځ وکړ. خور مې چای راوړ. د چای پیاله یې راته ډکه کړه. موبایل مې راواخیستی. هماغه پخوانۍ زمزمه مې اورېدله. بیا وټساپ ته لاړم. د متخصص پروفایل مې وکوت. آفلاین وه. درنو اوریدونکو دا و د متخصص ناول 4مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم. تر هغې ښه وختونه خوشحاله